السلام علیکم. ما تاسو ته پرون ویلي وو چې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دیرجان باچا خپل ځان ته وغوښتلو. نو دی چې کله ورغی د دوه پاټکونو نن تېر شولو، نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په ډېر جرأت سره په ډېره زړورتیا سره روان دی او توره په لاس کې نیولې او د امسا په ځای لګوي. 15 لکه فوج یو طرف ته او 15 لکه فوج بل طرف ته پروت دی. په منځ کې تېرېږي. دیرجان باچا ته ورځي او هغه ته یو شاهي ځای جوړ کړی دی په دښته کې او قالینې پرتې دي، د سرو زرو چوکۍ ایښي دي. نو دیرجان باچا ورته چې په چوکۍ باندې کښېنه. نو دا چوکۍ په توره باندې ونیوله، ایسته یې خطا کړله. نو دیرجان باچا ورته چې موږ تا ته عزت درکوو، ته ځان په خپله بې عزته کوې. نو دوی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته چې دا زموږ دپاره عزت دی په آخرت کې، نه په دنیا کې. زموږ دپاره دا په دنیا کې عزت نه دی، موږ دا په دنیا کې نه استعمالوو، زموږ دپاره جایز نه دی. هغه لاړو په ځمکه باندې کېناستېدل او توره یې په تیږې کې واپس ورکړله. دیرجان باچا سره خبرې شروع کړې. هغه ورته وویل چې راځئ صلح به وکړو، جنګ به نه کوو، تاسو مشرانو ته به کپړې جامې به درکړو، پګړۍ به درکړو، پیسې دینار به درکړو، لاړ شئ خپل مدینې منورې ته هغلته ژوند کوئ، دا شام راته پرېږدئ. هغه ورته وویل خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې موږ ته نبي پاک صلی الله علیه وسلم 3 خبرې ښودلې دي چې یا مسلمان شه مسلمانېږي. دیرجان ورته نه، دا خو امکان نه لري چې زه مسلمان شم. وایي دویمه خبر دا ده چې موږ ته ټیکس راکوه، جزیه راکوه. هغه هم په ټیټ سر باندې، داسې نه چې جګ سر به دې نیولی، په ټیټ سر باندې به یې راکوې، په عاجزۍ باندې بدماشي به هم نه کوې. او درېیمه خبره دا ده جزیه راکوې ولا نه درکوم. درېیمه خبره دا ده چې بیا جهاد ته تیار شه، جنګ ته تیار شه. موږ دې بله خبره بیا نه ده ښودلې. نو دا دیرجان چې دی که نه غوسه شو او خپلو فوجیانو ته یې امر وکړو چې ما خو ده سره دوکه کوله، ما خو ده سره صلح نه کوله او دې زما په ځای کې ناست داسې په جرأت سره د جنګ خبرې کوي، راشئ مړې کوي. نو یو طرف نه بل طرف نه په خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه حملې شروع شولې. خالد صاحب خپله توره راویستله چې زه شهید کېږم نو د ځان نه مخکې به ستا خیر نه ستا سر به لرې کوم. نو هغه چې دیرجان باچا خو په امن کې په صلح کې ناست و، هغه فکر کولو چې ما ته دې څه ضرور نه رسي. هغه منډه کړه دستي د دیرجان په سر باندې توره کېښودله. وایي که هر څوک ما ته رانږدې شو زه خو به شهید شم، خو زما نه مخکې به دی تللی. ده خپلو خلکو ته امر وکړو چې ودرېږئ. د ده د غیرت او زړورتیا مې ډېره زیاته خوښه شوله او ده ته یې لاس ور اوږد کړو خالد بن ولید صاحب ته چې ما ته لاس راکړه، زه تا سره دوستي کول او صلح کول غواړم، ما سره دوستي وکړه. زما ستا بانډیوالي که چېرته زه ستاسو په صفونو کې په جنګ کې ګیر شم ما به نه وژنې، که ته چېرته زما په صفونو کې زما سره په جنګ کې ګیر شو زه به تا نه وژنم، زما ستا بانډیوالي. نو خالد صاحب دا لاس ورته ونیو، داسې ورخطا یې کړو چې د کافر او د مسلمان دوستي نشي کېدلی. اسلام قبول کړه، زه به ستا یو عادي عسکر یم، زه به ستا خدمت کوم. اسلام قبول کړه مسلمان شه. هغه یې نه اسلام خو نه قبلوم. بیا یې ورته خالد صاحب ته وویل چې زما دا خولۍ واخله، دا په تحفه کې ته ځان دپاره دا خپله خولۍ ما ته په تحفه کې راکړه. نو خالد صاحب خپله خولۍ ورکړله او د هغه نه یې تحفه ونغښتله چې موږ د کافر نه تحفه نه قبلوو. زه خپله تحفه به درکړم خو موږ د کافر نه تحفې مفې نه اخلو. او بیا ورته وویل خپلو عسکرو فوجیانو ته چې ده ته ګوره ویښته ته هم ضرور نه رسوئ او ده ما ته تحفه راکړې ده، خپله خولۍ راکړله او ما نه یې تحفه نه ده قبوله کړې. ده سره ما سره چې کوم 15 ملګري د ده دي دا ورته زه په تحفه کې ورکوم، دا ورسره خوشي کوي. نو دورار بن عزور صاحب ما ته اوس پرون ویلي او نور 4 صحابه کرام ول. دغه 15 واړه صحابه ځان سره واغستل او روان شول، د صحابو په طرف باندې ورغی او دغلته خبرې وشول چې 9 ورځې به ډزبندي اوربند به جنگ منګ باندې کېږي. 9 ورځې صلح وشوله. نو 9 ورځې جنگ نه کېدلو. خالد بن ولید صاحب د خپلو عسکرو سره د 15 عسکر چې دوی نه ګرفتار شوي وو هغه یې ځان سره روان کړل او هلته خپلو ملګرو ته د یرموک میدان کې چې کوم ځای کې ملګري پراته ول هغلته یې ځانونه ورسول. صحابه کرام فرمایي وو چې دوی څنګه راښکاره شول. په دغه وخت کې ټولو صحابو د لا اله الا الله، د الله اکبر، د سبحان الله چغې وهلې د ډېرې خوشحالۍ نه. نو دغه ځای کې دا مسله علما کرام ذکر کوي چې ذکر بالجهر چې دی، ذکر بالجهر دا ثابت دی. ذکر بالجهر د دغه ځای نن ثابتوي علما کرام چې دا ذکر بالجهر چې دی دا د 22,000 صحابه کرامو عمل و. چې څنګه صحابه کرام وکتل، بعضې خلک وایي چې ذکر بالجهر نشته. ذکر بالجهر شته، دا ځکه چې 22,000 صحابه کرامو عمل و. نو دغه د ټول د لا اله الا الله، د الله اکبر، د تکبیر نارې وکړلې. خالد صاحب د خپلو 5 ملګرو سره دلته راغی او ډېر زیات خوشحاله و. 9 ورځې بیا جنګ ونه شو. 9 ورځې کله چې 9 ورځې تېرې شولې، په 10مه ورځ یو ورځ جنګ خو تېر شوی د 80 نفرو او د 80,000 کسانو مقابله شوې. پرون مې درته ویلي خو په دغه 10مه ورځ چې کله دا 9 ورځې ختمې شولې، په 10مه ورځ 2مه ورځ د جنګ کېږي. نو په دغلته بیا دیرجان غوسه و ډېر زیات. داسې کار به یې وکړي چې 2 لکه کسان به د ښي طرف نه حمله وکړي، 2 لکه کسان به د چپ طرف نه حمله وکړي او 80,000 دا کوم مرتدین خلک چې ول د هغې مشر چې جبیله نومېدو، جبیله ابن حسام الغساني، دغه 80,000 کسان په مخامخ حمله وکړي. نو مسلمانانو بیا داسې کار وکړو، ما تاسو ته پرون دا خبره کړم، مسلمانانو بیا ښي طرف ته چې کوم هغه 2 لکه فوج رالېږله. نو په هغې کې دا 2مې ورځ جنګ خبر ده. اولې ورځ جنګ خبر خو پرون تېره شوله. 2مې ورځ جنګ کې نو 2 لکه فوج، 2 لکه فوج ښي طرف ته، ښي طرف ته او 2 لکه فوج چپ طرف ته، 2 لکه فوج چپ طرف ته. نو مسلمانانو بیا خپلو منځو کې مشوره وکړه چې څه وکړو. او 80,000 په مخامخ دي، 80,000
شپېته زره دغه مسلمانان په مخامخ راغلل. نو په دغه وخت کې مسلمانانو مشوره وکړه چې ویې ویل مسلمانانو چې د ښي طرف ته به 15,000 کسان مجاهدین جنګ ته ورلېږو. 15,000 دا مجاهدین جنګ ته ورلېږو صحابه کرام. او د دوی مشري چې وکړه هغه ضرار بن عذور کوله. ما تاسو ته پرون ویلو چې ضرار بن عذور څوک کوم صحابي و، هغه سره کوم زړورتیا ښکاره کوله. ضرار بن عذور رضی الله تعالی عنه. نو دغه 15,000 کسانو مشري چې وکړه ضرار بن عذور کوله. په ښي طرف کې د 200 کسانو سره د مقابله کوله. علما کرام فرمایي دوی سره داسې جنګ وکړو چې ډېر زیات خلک یې کافرانو پکې مردار کړل. د هغې نه بعد بیا دوی شکست وخوړل، د 200 نه پورې وتښتېدل او ډېر زیات خلک یې پکې مردار کړل. دغلته چې 200 فوج راغی دې ته صحابه کرامو 15,000 کسان ورلېږل. هلته هم 15,000 ښي طرف ته چپ طرف ته 15,000 کسان. په دې 15,000 کسانو مشري چې وکړه هغه عبدالرحمن کوله. عبدالرحمن بن ابوبکر د ابوبکر صاحب زوی هغه کوله. نو کله چې دوی د دوی سره دا 15,000 کسان د 200 سره مخامخ شول، جنګ شروع کړو. دوی لږ وخت دپاره شکست وخوړل. دا صحابه کرام لږ کمزوري شول، څه پکې شهیدان شول. نو دوی په شا باندې ته وکړو. ما تاسو ته پرون ویلي په دغه وخت کې ګوره زنانه هم جهاد کړی دی. یو غونډۍ وه شاته غونډۍ، په هغې ځای کې زنانه کېنولې وې. دغه 15 صحابه کرام چې ول دوی په شا باندې راوتښتېدل، په شا باندې راتلل. څنګه چې په شا راتلل نو دغه 200 فوج دوی ورپسې روان وو. نو زنانه وو کوتکونو ته لاس کړو، لرګو ته یې لاس کړو او د صحابو اسونه یې پرې وهل، د صحابه یې پرې وهل چې واپس تاو شئ، تاسو چېرته تښتئ چې موږ به چاته پرېږدئ. او د خپل بعضې صحابه علما کرام فرمایي دغه دوی ورته خپل بچي مخې ته کېښودل چې دا بچي چاته پرېږدي چې تاسو تښتئ. نو صحابو کې واپس جوش او جذبه راغله. دوی 200 باندې بیا حمله وکړله او دوی خو فارغ شوي وو، دوی هم دوی سره یوځای شول او په دوی حمله وکړله. نو دغه 200 نور ته هم شکست ورکړو. نو دغه د دویمې ورځې جنګ علما کرام فرمایي په دویمه ورځ کې دغه جنګ بیا تمام شو.